د رضا شیرزاد په لاس لیکل شوی قرآن عظیم الشان. رضا شیرزاد د کابل ښار هغه ځوان اوسیدونکی دی چې له 15 کلونو ورکېدتوب وروسته عادي ژوندانه ته راستون شوی او دغه ښکلی قرآن عظیم الشان یې لیکلی دی. هغه شاوخوا 15 کاله په نشه یي توکو روږدی و، خو د اسلامي امارت په راتګ سره د دې شومې پدیدې له لومې څخه ژغورل شوی دی. دی د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه کوي چې ژوندانه ته په بیرته راستنولو کې ورسره مرسته وکړه. هغه د خپل روږدیتوب کیسه داسې بیانوي. دانشگاه ما در رشته الکترونیک فارغ شدم، برق PYT خواندیم و سال دوم پانتون ما دچار موزل اعتیاد شدم و با مواد مخدر آشنا شدم و توسط رفقای ناباب متاسفانه بهترین سالهای عمر خود از صرف مواد نامردی کردم که هیچ گونه ثمری در زندگی من نداشت، بلکه من از خیلی اجتماع و زاویه های زندگی دور کرد. دا چې هغه دغه قرآن کریم د کومې انګیزې له مخې لیکلی دی په دې اړه وایي ای که انگیزه قرآن شریف در وجود ما یک چیز طبیعی است و ما به امید خداوند مسلمان هستیم و به این کتاب عقیده داریم و امیدواری ما به این کتاب هست و در روز جزا و در دنیا و چه در آخرت ما به قرآن عقیده محکم داریم و این یک عشقی بود که ما 15 سال ما دوست داشتیم که این کار با این حال که قرآن سومیه که ما نوشته کردیم، 2 تا قرآن دیگه در جمهوری اسلامی ایران نوشته کردیم، منتها ما هدف می بود که در کشور خودم در وطن خودم ما بتونیم یک همچین کار را انجام بدم و این خیلی یک آرزوی بود که دیرباز درون ما به صورت یک عقده و یک حبس بود. هغه د افغانستان اسلامي امارت له ملاتړ او هڅولو څخه مننه کوي او غواړي چې هغو ځوانانو ته چې په نشه یي توکو روږدي دي درملنې ته یې زیاته پاملرنه وکړي. از طرف دولت محترم ما مورد حمایت مالی قرار گرفتیم و از نظر روحی روانی تشویق شدیم. ما از دولت فقط خواهان همی هستیم که یک ذره بیشتر به جامعه قشر اعتیاد و جوانهایی که دچار به مواد مخدر و این آشفتگی زندگیشان هست و زمانی که مواد مخدر کنار میذارن و پاک میشن و در دنیای بدون آلایندگی میخواین زندگی بکنن، یک توجهی بیشتری بکنن، چون اونا مثل یک طفل و مثل یک نوزادی هستن که تازه از مادر متولد میشه. هغه ځوانانو ته په خطاب کې وایي پیام به جوانها همی است که در کنار دولت خود سربلند به زندگی ادامه بدیم. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین مهاجر فراهي او دغه وزارت یو شمیر مسؤلینو د شیرزاد دغه نوښت د ستایلو په موخه د رضا کور ته ورغلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین وایي موږ چې کله خبر سو زموږ یو افغان وړاندې تر دې د امارت اسلامي د راتللو څخه وروسته په ناروغۍ باندې اخته و، بیا د هغه څخه وروسته د کیمپ ته ځي او هلته بیا قرآن عظیم شان لیکي. د دې باندې چې کله موږ خبرېږو نو راځو دلته دشت برچه کې مهدي ښارګوټی، دلته د قرآن عظیم شان چې د لیکلی دی د ابتکار یې کړی دی په ډېره کمه موده کې، دا واقعا د ډېر ارزښت وړ دی. تاسو وینئ قرآن عظیم شان ډېر په ښکلې توګه باندې لیکل سوی دی او مخونه ورکې ډېر زیاتې او غټې دي. مهاجر فراهي رضا شیرزاد ته د نقدي مرستې ترڅنګ ډاډ ورکوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته کاري زمینه هم برابروي. یوازې او یوازې د دې هدف دپاره موږ دلته رالو چې دا زموږ هیوادوال چې کوم نوښت او ابتکار کړی دی دی تقدیر کو او د دپاره ډاډ ورکو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت انشاءالله د ده دپاره د ده د وظیفې دپاره هم موږ کوشش کوو دته حتما کار پیدا کوو په دې برخه کې په اطلاعات فرهنګ وزارت کې. عزیز غریب نواز چې عادي ژوندانه ته د رضا د راستنېدو او د عظیم الشان قرآن د بشپړولو په برخه کې دغه ملاتړ کړی وایي ما زمان جمهوریت یک تصمیم گرفتیم که قرآن شریف ما شروع کردیم که متاسفانه نشد. ما گفتیم چطوره که با زمین کاری که گفت که دیلی بود اینم 6 سال پیش میگم دلش میگه قرآن شریف نوشته کنیم
اما خب من علاقه من دی بودم که باید قرآن شریف نوشته شود. ما شما شکر خدا مسلمان هستیم. دغه راز د 14مې ناحیې رئیس محمد حامد امیری د کابل ښاروالۍ په استازیتوب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو له منځ څخه د رضا شیرزاد د ملاتړ او مرستې له امله مننه کوي او وایي به نمایندگی از شاروالۍ کابل ناحیه 13 و اهالی ناحیه 13 من هم شخص خودم تشکری خاص میکنم از جناب این صاحب که با وجود مصروفیت بیشترشان و کارهای خستگی ناپذیرشان که از یکی از ولایت‌ها دیروز برگشتن امروز قدم رنجه کردن و به ناحیه 13 و ساحه شهرک مهدیه و به خانه رضا جان یا دکتر صاحب غریب نواز به خاطر بازدید قرآن شریف بار دومشان تشریف آوردن. من قلبا تشکری و سپاسگزاری میکنم. د رضا شیرزاد په لاس لیکل شوی قرآن عظیم شان پر بشپړېدو باندې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې 1 متر اوږدوالی 80 سانتي متره پلانوالی او 108 پاڼې لري. د دغه عظیم شان قرآن خطونه د عثمان طه او ایرانی نسخ په ترکیب او په آر پیپر کاغذ کې لیکل شوی دی چې هر صفحه یې 21 کرښې لري. ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دغه مبارک قرآن شریف مخکتنه وشي. د یادونې وړ ده له هغه وخته چې د افغانستان اسلامي امارت په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې تکل کړی دی د رضا په شان لسګونه کسان له دغې شومې پدیدې څخه خلاص او عادي ژوندانه ته راګرځېدلی دی.